ګران دوستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت مو بخیر. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په ټول روغ جوړ او د ساجمې به مو پر تن وي. ملګرو، نن ورځ راځو د مهمو الکوینونو لیست در سره شریک کوم. هغه الکوینونه چې هغه به د راتلونکي ال سیزن کې مهم رول ولوبوي او لوی پمپونه به ترسره کړي او قیمتونه به ډېر پورته لاړ شي. دغه کوم الکوینونه دي همدارنګه د ال سیزن پورې مربوطه مسلې او د خرید لپاره مناسب وخت دغه ټول په همدغه ویډیو کې در سره شریک کوم. ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو پیلوو. ملګرو یوه خبره باید په یاد ولرو، د ال سیزن دقیق اټکل کول دا یو ډیر سخت کار ده. هغه کسان چې ال سیزن په هکله نظریات ورکوي، هیڅوک یعنې دغسې کسان چې هغوی تقریبا 10-12 کاله 8 کاله په مارکیټ کې تجربه لري او ټول اقتصاد پوهان دي او د نړۍ اقتصاد هم څېړي، هغوی هم په دقیق ډول دغه مسله نسي اټکل کولی. یوه مهمه مسله ال سیزن د فدرال ریزرف ادارې پورې مربوطه مسله ده، ځکه که چیرته دوی د انټرست ریټ کموي دا به یو اساسي رول ولوبوي د ال سیزن لپاره او الکوینونه به یو لوی پمپ ترسره کړي. هر وخت ما یادونه ده درته کړې ده تاسو ته چې د ال سیزن لپاره یوه مهمه مسله هغه د سود نرخونو کموالی ده. ولې تر اوسه پورې د سود په نرخونو کې کوم کموالی نه ده راغلی، بلکې په خپل حال او یا یو څو فیصدي یعنې څو اشاریې په اساس باندې هغه لوړیږي. نو که چیرته داسې یو څه پېښ شي چې خپله د فدرال ریزرف اداره دغه د انټرست ریټ راکم کړي، نو دا دې ته زمینه برابروي چې موږ یو قدم یا څو قدمه وړاندې ال سیزن ته لاړ شو، ځکه دا د ال سیزن د شروع کېدو لپاره یو اساسي شرط ده. ښه ملګرو، نو اوس وخت کې د خرید لپاره مناسب وخت ده او که نه؟ هغه کسان چې هغوی مخکې خرید کړی، مثال ایتریوم دوی اخیستی ده په مخکې وختونو کې 3000 3200 یا له دې هم پورته قیمتونو کې موږ ولیدل چې د ایتریوم قیمتونه تر 1300 شاوخوا پورې هم راوغورځېدل. نو اوس وخت کې باید له ځان سره وساتو که خرڅ کړو. زما مشوره تاسو ته دا ده چې اوس لپاره باید تاسو خپل کوینونه له ځان سره وساتئ. اوس د خرید وخت ده، نه د خرڅولو لپاره وخت. تاسې مهم الکوینونو پسې وګرځئ، هغه الکوینونه چې هغوی مارکیټ کیف او د هغوی پارټنرشپ او همدارنګه د دې ترڅنګ نور مسایل هم وګورئ، ټي وي ایل او دا شیان چې هغه ویب سایټونه ما تاسو ته معرفي کړي وو، کولی شئ په هماغه کې وګورئ. نو اوس د خرید لپاره مناسب وخت ده. شاید موږ ښکته قیمتونه هم وګورو، ولې په اوږدمهاله توګه دا خبره زه تاسو ته کومه چې د خرید لپاره مناسب وخت ده او باید هغه کوینونه چې موږ له ځان سره اخیستي دي خرڅ یې نه کړو. یو خو هغه مسلې وي لکه څه ډول چې جنګونه رامنځته کېږي په نړۍ کې یا سیاسي اوضاع بدلېږي په نړۍ کې، دا بیا د اټکل کولو وړ خبره نه ده. شاید مارکیټونه بیا ډراپ وکړي او راوغورځېږي او شاید موږ نور هم تر دغو ځایونو پورې یا تر دغو ځایونو پورې یو څه ډراپونه وګورو، خو په اوږدمهاله توګه دا خبره زه تاسو ته کومه چې موږ به د ایتریوم او د دې ترڅنګ د نورو الټکوینونو قیمتونه هم پورته خواته وګورو، تقریبا 3000 3500 دغسې 4000 شاید له دې هم پورته چې مثال ال سیزن شروع کېږي 15000 شاوخوا پورې. د ال سیزن په هکله یا د ال سیزن د شروع کېدو په هکله مختلف نظریات دي. څوک یعنې هغه اقتصاد پوهان چې هغوی د نړۍ په سیاست باندې خپل نظریات شریکوي، د هغوی پر اساس د هغوی د نظر پر اساس باندې ال سیزن به تقریبا یا د 2025 کال په وروستیو برخو کې او همدغسې یا د 2026 په لومړیو 3 میاشتو کې شروع کېږي. یعنې دا یو نظر او اټکل ده. شاید په سپټمبر میاشت کې موږ د انټرست ریټ په هکله یوه غونډه لرو، شاید په هماغه وخت کې هم انټرست ریټ راکم کړل شي او ال سیزن شروع شي. یعنې دا دقیق اټکل ناشونی ده. ښه ملګرو، موږ د ایتریوم هغه کسان چې غواړي په سپاټ کې کوینونه واخلي، یو مهم کوین هغه ایتریوم ده. د بیټکوین څخه وروسته تر ټولو مهمترین کوین هغه ایتریوم ده، یعنې په الټکوینونو کې مهمترین کوین هغه ایتریوم ده. او هغه کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي په اوږدمهاله توګه کولی شي په ایتریوم کې خرید وکړي د ډي سی اې ستراتیژي له مخې. دا خبره باید په یاد ولرو، هر کله چې موږ غواړو کوینونه له ځان سره واخلو باید د ډي سی اې ستراتیژي له مخې موږ ځان سره کوینونه واخلو. ډي سی اې ستراتیژي داسې ده چې موږ یو څه خرید په 2000 کې مثال د ایتریوم یو څه اخلو، دغسې یو څه ایتریوم تقریبا
په 2200 کې اخلو یا له هغه څخه ښکته راسي په 1800 کې دغه ایتریم اخلو. د ایتریم لپاره په اوس وختونو کې دا هم یو مهمه سپورټ کرښه ده چې شاید دغه هولډ کې ولې کې چېرته حالات بدلیږي شاید موږ ښکته قیمتونه یعنې تر دغه ځای پورې 1100 پورې قیمتونه وګورو. نو شاید راساً له دې ځای څخه ایتریم پورته خواته لاړ شي، یعنې یو له دې ځایه شاید پورته لاړ شي او یا موږ ښکته قیمتونه یو څه وګورو، یعنې تر دغه ځای پورې راوغورځېږي او بیا پورته خواته لاړ شي. نو دا هم یو مهم سپورټ کرښه ده د ایتریم لپاره. د خرید لپاره همدغه دوه مناسب وختونه دي چې موږ باید له ځان سره ایتریم واخلو. دا هم د ایتریم لپاره یو مهم ځای ده، فرصت ده چې موږ ایتریم واخلو او په لوړو قیمتونو کې خرڅ کړو. او دا باید په یاد ولرو چې شاید په راتلونکو یا هفتو یا ورځو کې شاید د ایتریم قیمتونه له 3300 یا له دې هم پورته خواته لاړ شي. خو د نړۍ اوضاع کتو سره څه سیاسي حالات ګډوډ دي، نو شاید یو څه ځنډ پکې راشي، خو حتما به موږ د پورته قیمتونه ګورو. د بیټ کوین ډامیننس په هکله ما له تاسو سره معلومات شریک کړي چې لا تر اوسه پورې هم پر آف ټرینډ کې قرار لري او داسې کوم څه نه لیدل کېږي چې د بیټ کوین ډامیننس دې ښکته خواته راوغورځېږي په فانډامنټل او هم په ټیکنیکل انالیسس له اړخه. ولې په اوږدمهاله توګه چې موږ وګورو په هفتهوارو کینډلونو کې رایزنګ ویج پاټرن رامنځته شوی چې شاید یو وخت نه یو وخت دا ښکتنی سپورټ کرښه یا ټرینډ لاین مات کړي او لوړ قیمتونو ته ورسېږي. ښه ملګرو، یو خو دغه مسله وه د ایتریم په هکله، د ایتریم د خرید لپاره د یو مناسب وخت او بل ایکس آر پي کوین ده. ایکس آر پي کوین په هکله ما له تاسو سره تحلیل هم شریک کړی وو په ټلګرام چینل کې، تاسو کولی شئ وګورئ ایکس آر پي یو ایس ډي ټي. دلته به ایکس آر پي یو ایس ډي ټي ولیکو تر څو ایکس آر پي کوین راواخلي. ښه ملګرو، په دغه لومړني کوین باندې به کلیک وکړو. د ایکس آر پي لپاره دا مهم قیمتونه دي چې باید موږ په دغه وخت کې ایکس آر پي له ځان سره واخلو. هر وخت چې دې ځای ته د ایکس آر پي قیمت رسېدلی ده او له دې ځای څخه بیرته ایکس آر پي پمپ کړی، دغه ځای کې یو څه فیک بریک ډاون رامنځته شوی، ولې ریټیسټ نه دی ترسره شوی او بیرته پورته خواته تللی. ښه، د ایکس آر پي لپاره ممکن په راتلونکو وختونو کې موږ $3 او له دې پورته $3.5 او $4 پورې قیمتونه وګورو چې تر همدې ځایونو پورې لاړ شي. او دغه تحلیل ما له تاسو سره شریک کړی په ټلګرام چینل کې هم کولی شئ تاسو وګورئ هلته. نو د ایکس آر پي لپاره دا مهم وختونه دي چې باید یو څه خرید وکړو د ایکس آر پي. خو د ډي سی اے ستراتیژي هر کوین چې اخلئ ډي سی اے ستراتیژي هر کله چې دا ټرینډ لاین ماتېږي نو امکانات دا دي چې موږ به لوړ قیمتونه ګورو، یعنې که چېرته دغه ټرینډ لاین مات کړي او ریټیسټ په دغه ځای کې ترسره شي، په دغه ځای کې هم انټري کولی شو، په دغه ځای کې هم انټري که چېرته دغه ځایونو ته راغورځېږي موږ کولی شو په دې ځای کې هم انټري وکړو او دلته بیا یو څه پول باک ترسره شي او تر $3 پورې لاړ شي. د دې ترڅنګ که چېرته یو دغه ده تقریبا په $3 په شاوخوا کې قرار لري، دغه هاریزنټل رزسټنس یا مقاومت کرښه، او یو دغه په 3.4 او 9 په شاوخوا کې قرار لري. دا که چېرته ماتېږي نو تر $4 $5 پورې تللی شي، خو هغه وخت وي چې الکوینونه به یو لوی پمپ کې وي. نو دا هم د خرید لپاره یو مناسب وخت دی چې موږ ایکس آر پي کوین له ځان سره واخلو. بل مهم کوین هغه اپاتوس یا ای پي ټي ده. د دې په هکله ما تاسو سره مخکې هم معلومات شریک کړي وو، شاید په ټلګرام چینل کې مې هم د دې په هکله معلومات درسره شریک کړي وي. دا هم یو مهم کوینونه ده. که چېرته موږ دلته راسو، په اوس هم په ډاون ټرینډ کې قرار لري، که چېرته موږ راسو دلته ویکلی ټایم فریم راواخلو، دا تر ټولو قوي سپورټ کرښې ته راغورځېدلی یا رسېدلی ده او شاید له دې برخو څخه یو لوی پمپ بیرته رامنځته شي او یو لوی پمپ وکړي. نو د خرید لپاره یې مناسب وخت ده او کولی شو له ځان سره دلته موږ دغه اپاتوس یا ای پي ټي کوین له ځان سره واخلو. که چېرته پمپ رامنځته شي په مارکیټ کې نو کولی شو موږ د دغه اټکل وکړو چې د دې لومړني قیمتونه چې دا به تر هماغه ځای پورې پمپ کوي
به تقریبا $14 په شاوخوا پورې وي، یعنې په لویه کچه باندې پمپ رامنځته کېږي. او که چېرته دلته یو ټرین لاین رسم کړو، دلته هم اوس که چېرته دلته ټرین لاین موږ رسم کړو، دلته هم ټرین لاین سپورټ کرښې ته موږ رسېدلي یو او شاید له دې برخو څخه پمپ رامنځته شي. نو اوس دلته هم ټرین لاین سپورټ کرښه ده او هم هاریزنټل سپورټ کرښه ده چې شاید له دغو ځایونو څخه پمپ وکړي. او لومړني ټارګېټونه په اوږدمهاله توګه درته وایم، دا یوازې دا مسله نه ده چې موږ راسو د یوې ورځې یا د 2 ورځو یا 1 ساعت لپاره په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړو. په اوږدمهاله توګه ممکن تر دغه ځایونو پورې پمپ وکړي، یعنې $14 په شاوخوا یا $14.5. په لومړنیو کې خو به زموږ ټارګېټونه په ټیټه کچه که چېرته وګورو نو تقریبا $8 شاوخوا، بیا له هغې وروسته $11 یا $10 او له هغې وروسته $14 وي. نو دا ټارګېټونه باید موږ په نظر کې ونیسو. په اوږدمهاله توګه پمپ ترسره کولی شي اپاتوس یا IPT کوین. نو دا هم یو له مهمو کوینونو ده او په راتلونکو کې لوی پمپ ترسره کولی شي په اوږدمهاله توګه، نه په لنډمهاله توګه. او شاید په راتلونکي السیزن کې چې السیزن شروع کېږي، لوړ قیمتونه تقریبا تر $28 یا تر اخري 40 یا $35 پورې د دې قیمتونه موږ وګورو. او بله مسله هغه ډاټ ده. ډاټ په هکله ما له تاسو سره مخکې هم معلومات شریک کړي وو. دا هم یو له مهمو کوینونو ده. په تېرو وختونو کې تقریبا $55 پورې د دې قیمت رسېدلی وو، ولې اوس وختونو کې چېرته وګورو $3.9 د دې قیمت ده. نو که چېرته پمپ رامنځته کېږي نو لومړني قیمتونه به $11 په شاوخوا کې وي چې یو قوي د هاریزنټل مقاومت کرښه په دې ځای کې شتون لري. نو اوس که چېرته دلته موږ وګورو، یعنې په هفتهوارو کینډلونو کې که چېرته وګورو، دغه ډاټ کوین مهم سپورټ کرښې ته راغورځېدلی ده. امکانات دا دي چې له دې برخې پورته خواته لاړ شي. شاید موږ یو څه ډاون ټرین کې واوسو، شاید په همدغو قیمتونو کې $3 $3.5 کې واوسو، ولې په اوږدمهاله توګه دا خبره کوم چې شاید موږ لوړ قیمتونه وګورو. ګورئ که چېرته تر دې ځایه پورې را رسېږي، تقریبا تر $10 په شاوخوا پورې دا پمپ کولی شي، یعنې له دې ځایه تر دې ځایه تقریبا $10. نو $10 پورې رسېدلی شي. $4 تقریبا $3.5 موږ ته په $10 بدلېږي که چېرته یو کوین موږ له ځان سره واخلو. نو تقریبا یو کوین موږ لپاره $3.5 د $3.5 څخه تر $10 پورې رسېږي، یعنې که چېرته $3.5 په دې کوین کې سرمایه‌ګذاري وکړو نو تر $10 پورې دا رسېدلی شي په اسانۍ سره. په اوږدمهاله توګه دا خبره کوم کولی شو موږ له ځان سره واخلو. که چېرته السیزن شروع کېږي، لوړ قیمتونه هم د دې لپاره منتظر دي، شاید 40-40 قیمتونه هم موږ وګورو، یعنې دلته یو د مقاومت کرښه شتون لري، تقریبا $22 یا $23 کې قرار لري، تر دې ځای پورې هم راتللی شي. زیاتره کسان په دې اند دي چې شاید ETH هم ترسره کړي، خو په اوس وختونو کې فکر نه کوم چې دغه ځایونو پورې لاړ شي، یعنې 55 یا له دې هم پورته قیمتونو پورې لاړ شي. او بل مهم کوین هغه سوی ده. سوی یو له مهمو کوینونو څخه ده او دا د اپاتوس یا IPT کوین سره ورته ده. نو اوس دغه تر کوم ځایونو پورې تللی شي. که چېرته د سوی حرکات وګورو، یو څه وخت په ډاون ټرین کې اوسي، کله چې له ډاون ټرین څخه اپ ټرین ته اوړي نو یو لوی پمپ په دې کې رامنځته کېږي. نو اوس وختونو کې موږ ویلی شو چې شاید سوی له همدې ځایونو څخه یا له دې ځای څخه موږ کولی شو په دې ځای کې هم انټري وکړو، یا له دې ځای څخه موږ انټري وکړو. تقریبا د 2.21 یا 1.99 ترمنځ قرار لري. شاید له دې برخو موږ د سوی قیمت وګورو چې پمپ ترسره کړي او لوړ قیمتونو ته لاړ شي. دلته یو پل بک ترسره شي او ETH ترسره کړي، تقریبا $5.5 یا $5 پورې لاړ شي. او همدارنګه موږ دلته هم کولی شو ځان سره واخلو 2.9 یا یو مهم ځای او یو لوی فرصت زموږ او تاسو لپاره، تر څو په دغه کې خرید لپاره سرمایه‌ګذاري وکړو. او بله مسله 2.3 پورې هم شاید راوغورځېږي او له هغه ځای څخه موږ خرید وکړو. یو یې همدغه وخت د DCA ستراتیژي څخه استفاده وکړئ، یو څه اندازه په همدې وخت کې واخلئ او یو څه اندازه کې چېرته یو څه پول باک رامنځته کېږي راغورځېږي، له دې ځای څخه هم موږ لانګ اخیستلی شو، د 2.3 څخه هم موږ لانګ اخیستلی شو، یعنې دې ځای کې هم موږ خرید کولی شو. تقریبا 2.45 یا 40 څخه هم موږ خرید کولی شو او له ځان سره اخیستلی شو. او شاید که چېرته سیزن شروع کېږي نو د سوی کوین قیمت به تقریبا
$18 $20 او $25 پورې واوسي او $12 به حتمي وي که چېرته هر سیزن شروع کېږي، یعنې تر $12 پورې په اسانۍ تللی سي. او بل مهم کوین هغه سی ده. سی په هکله مې له تاسو سره مخکې هم معلومات شریک کړي وو. سی یو له مهمو الکوینونو څخه ده او شاید په راتلونکو وختونو کې یو لوی پمپ ترسره کړي، یعنې هغه لومړني قیمتونه به د دې لپاره تقریبا $1.5 واوسي او شاید له دې هم پورته لاړ سي که چېرته هر سیزن شروع کېږي $2.5 تر $3.50 پورې تللی سي. که چېرته د سی قیمت وګورو یو لوی کینډل رامنځته شوی په دغه ځای کې، ولې دلته یو څه مقاومت کرښه ده چې د دې څخه بیرته ریجیکټ رامنځته شوی، یعنې بیرته راغورځېدلی. که چېرته کینډل په همدې شکل سره کلوز سي او یا له دې پورته کلوز سي د هفتې کینډل، نو شاید په راتلونکو هفتو کې موږ د دې تقریبا 50 سنټه او له دې وروسته 80 او 70 پورې تللی سي. ولې په اوږدمهاله توګه دا خبره که چېرته وکړو تقریبا ETH ترسره کولی سي 1.12 یا 14 پورې د دې ETH ده، نو شاید $1.5 پورې هم لاړ سي د دې قیمتونه. نو د اوس هم د خرید لپاره یو مناسب وخت ده. ولې که چېرته یو څه راغورځېږي موږ کولی سو په 24 او په 60 سنټو کې او تقریبا تر 18 سنټونو پورې دا له ځان سره واخلو. خو هر وخت چې یو کوین اخلی د DCA ستراتیژي څخه تاسو باید استفاده وکړئ. دلته اوس راځو موږ د یوې ورځې کینډل څخه استفاده کوو. د دې په هکله ما تاسو سره مخکې اپډیټ شریک کړی وو، تقریبا په هماغه وخت کې د دې قیمت په همدغو ځایونو کې و، 19 په شاوخوا کې. اوس وګورئ 13 سنټې ته یې قیمت رسېدلی ده. نو کولی سو دا هم له ځان سره واخلو په اوږدمهاله توګه، شاید د دې قیمتونه له دې هم لوړ سي، تقریبا $1 $1.5 ته د دې قیمت ورسېږي. نو دا هم د خرید لپاره یو مناسب وخت ده. دلته یو څه بیرته فول باک ترسره کړی، تر 33 سنټو پورې لاړ، بیرته یې فول باک ترسره کړ او اوس بیرته 13 سنټو ته ورسېده. نو شاید له دې ځای څخه پمپ وکړي تقریبا تر 40 شاوخوا پورې که چېرته کینډل په هماغه شکل سره کلوز شي. خو دا د دغه مقاومت کرښه باید هېره نه کړو، تقریبا په 34 یا 33 په شاوخوا کې قرار لري، یو مهم مقاومت کرښه ده. نو دلته اوس یو ډبلیو ته ورته پاټرن هم رامنځته شوی که چېرته وګورو، او دلته د ټیسټ مرحله هم ترسره شوې. که چېرته عموما بازارونو کې کومه ستونزه رامنځته نه سي، یعنې بد خبر رانه سي، نو شاید لوړ قیمتونه د دې کوین وګورو او تر 50 سنټو پورې او یا 40 سنټو پورې د دې قیمتونه په اسانۍ سره لاړ شي. ښه ملګرو، د دې په هکله ما په هماغه وخت کې اپډیټ له تاسو سره شریک کړی چې قیمتونه یې 1918 سنټو په شاوخوا کې وو. اوس بل راځو کوم کوین باید موږ له ځان سره واخلو، هغه AVAX یا اولانچ AVX. صحیح ده؟ AVX یو له مهمو کوینونو څخه ده او دې ته د ایتھریم وژونکی هم ویل کېږي، یعنې په کریپټو کې د دې ته ایتھریم وژونکی هم ویل کېږي. دې اپډیټ ما تاسو سره شریک کړی یو څه پمپ یې هم ترسره کړي وو. دلته ریټیسټ ترسره سو، ولې د اسرایلو او د ایران ترمنځ چې کومه جګړه رامنځته شوله بیرته یې خپل لوری بدل کړ او بیرته تر هماغه سپورټ کرښې راوغورځېده چې مخکې هم د همدغه کوین لپاره یو سپورټ کرښه وه. نو اوس راځو دلته دغه بیرته پاکوو. دلته که چېرته وګورو دا هم یو له مهمو کوینونو څخه ده او په تیر کې د دې قیمتونه تر $55 پورې تللي وو. زموږ او تاسو لپاره به د دې لومړني ټارګېټونه هغه 25 شاوخوا او 26 شاوخوا کې واوسي، یعنې که چېرته په اوږدمهاله توګه موږ په دې کې په سرمایه‌ګذاري کوو یا خرید کوو. نو دا یو د دې لپاره یو سپورټ کرښه ده، مهمه سپورټ کرښه ده. که چېرته موږ له دې ډاون ټرینډ څخه اوړو اپ ټرینډ ته، نو شاید لومړني ټارګېټونه $26 په شاوخوا کې او په اوږدمهاله توګه شاید له $55 هم د دې قیمتونه پورته سي. ولې دا به هغه وخت وي چې السیزن به شروع کېږي. دا په اوږدمهاله توګه زه د هر کوین چې تاسو ته تحلیلوم دا به په اوږدمهاله توګه له تاسو سره معلومات شریکوم. نو که چېرته السیزن شروع کېږي 55 یا له دې هم پورته خواته موږ شاید قیمتونه وګورو او پمپ رامنځته سي په مارکیټ کې. او بل مهمه مسله هغه د لینک په هکله ده. لینک یو مهمو کوینونو څخه ده او اوس یې د ماسټر کارډ سره دوی پارتنرشپ هم اعلان کړی، تاسو به اعلانات لیدلي وي. ښه ملګرو، یا لینک یو له مهمو کوینونو څخه ده او په تیر کې د دې قیمتونه ډېر پورته تللي وو. اوس وختونو کې هم د خرید لپاره یو مناسب وخت ده. شاید یو څه فول باک ترسره کړي، 10 پورې هم راسي، 11 پورې یا 10 پورې هم راوغورځېږي او لږه وروسته بیا پورته خواته حرکات ترسره کړي. اوس موږ په ډاون چینل کې قرار لرو. کله چې دلته دغه
دغه ټرین لاین ماتیږي، نو امکانات دا دي چې شاید دې قیمتونه په لومړیو یعنې کم ټارګېټونه که چېرته وښیو 15.5 $14 او دغسې تقریبا تر 17-18 $. پورې د دې قیمت په اسانۍ سره تللی سي. نو که چېرته دغه ټرین لاین ماتیږي او ریټیسټ ترسره کړي نو 18 $، یا له دې هم پورته موږ قیمتونه لیدلی سو او په اوږدمهاله توګه د دې قیمتونه ډېر پورته خواته تللی سي، یعنې شاید ETH ترسره کړي 22 څخه هم پورته لاړ سي، تقریبا تر 40 شاوخوا پورې لاړ سي، خو دا به هغه وخت وي چې السیزن به شروع کېږي. او دا یو له مهمو کوینونو څخه ده، هم د مارکیټ کیپ له نظره او هم د پارتنرشپ له نظره. شاید موږ فل باک وګورو یو څه، یعنې دغه 10-11 یا 9 هم نه ګورو، خو د DCA ستراتیژي راسئ اوس په 14 کې قیمت دی 14.3 خرید وکړئ، بیا چې لږ پورته لاړ شي بیا خرید وکړئ. ښه لینګن هم وځو، بل کوین هم درته معرفي کومه، هغه رینډر ده. رینډر یو له مهمو کوینونو څخه ده او په اوږدمهاله توګه موږ کولی شو په همدغه کوین کې سرمایه ګزاري وکړو. اوس که چېرته وګورو رینډر ډېر غورځېدلی ده، که څه هم دلته یې ډبلیو پاټرن جوړ کړی و، دغه نیکلاین یې هم مات کړی و، تر دغه ځای پورې د دې قیمت لاړو تقریبا $15.5 پورې، او بیرته چې کله جګړې رامنځته سولې نو بیرته خپل لوری بدل کاوه، تر 2 تقریبا 18 شاوخوا پورې قیمتونه راوغورځېدل. نو دغه د خرید لپاره هم یو مناسب وخت ده، په دغه ځای کې موږ کولی سو له ځان سره دغه کوین واخلو او په اوږدمهاله توګه له ځان سره وساتو. ښه ملګرو، یو خو همدغه قیمتونه دي چې مثال تقریبا 2.18 شاوخوا، او له هغه وروسته موږ کولی سو په همدغه ځای کې هم خرید وکړو. په اوږدمهاله توګه د دې لپاره ټارګېټونه، لومړني ټارګېټونه $15.5 او له هغه وروسته تقریبا $6.5 او شاید ETH هم ترسره کړي، او تقریبا تر 15 او $25 پورې د دې کوین قیمتونه په اوږدمهاله توګه لاړ شي. چېرته هفتهوار ټایم فریم څخه استفاده وکړو، ګورو دلته په هفتهوار کینډلونو کې هم د دې ETH څو ده، تقریبا $14 په شاوخوا ده. نو شاید د دې قیمت په السیزن کې تر 15 او $15 پورې لاړ شي. په لنډمهاله توګه موږ کولی شو دا ځان سره واخلو، تقریبا $4.5-5 پورې د دې قیمتونه وګورو. نو دا هم یو له مهمو کوینونو څخه ده، او هغه کوین ده چې له مهمو ټیمونو سره یې پارتنرشپ اعلان کړی ده. بل راځو موږ مهم کوین هغه نیر ده. نیر پروتوکول یو له مهمو پروتوکولونو څخه ده یا کوینونو څخه ده. ښه ملګرو، نیر که څه هم له ډېر وخت راهیسې په ډاون ټرینډ کې ده. پخواني قیمتونه که چېرته وګورو شالو پورې هم قیمت تللی، ولې اوس $2.1 پورې راغورځېدلی ده، او دا د دې لپاره یو مهم سپورټ کرښه ده. که چېرته په هفتهوارو کینډلونو کې وګورو دا یو مهم سپورټ کرښه ده د نیر پروتوکول یا د نیر کوین لپاره. وګورئ ملګرو، یو مهم سپورټ کرښه د همدغه لپاره ده. موږ په همدغه ځای کې هم خرید کولی شو، که چېرته له دې ځای څخه راغورځېږي تر دغه سپورټ بینډ پورې $1.5 شاوخوا پورې هم راغورځېدلی سي. که چېرته مارکیټونه خرابېږي نو یا د بیټ کوین ډومیننس یو ناڅاپي پمپ کوي، نو شاید تر همدغه ځای پورې هم قیمتونه وګورو، او له هغه ځای څخه زموږ او تاسې به لومړني ټارګېټونه $4 او دغسې تقریبا $15 او له دې وروسته $8 شاوخوا پورې ووسي. که چېرته دلته ټرین لاین رسموو، دلته ټرین لاین رسم کړو، یعنې که چېرته په مارکیټ کې پمپ رامنځته کېږي نو موږ به تر دې ځای پورې په اوږدمهاله توګه کولی شو سرمایه ګزاري وکړو، په دغه ځای کې هم خرڅولی شو. که چېرته سیزن شروع کېږي شاید له دې هم لوړ قیمتونه وګورو، $12-14 پورې. نو لومړني ټارګېټونه تقریبا $8.5 یا $8.8 پورې رسېدلی سي. دا هغه ټاپ 10 کوینونه وو چې ما تاسو سره معرفي کړل. دا به حتما انشاءالله په راتلونکو وختونو کې او همدارنګه په سیزن کې تر ټولو مهم او ټاپ کوینونه وي او لوی پمپ رامنځته کېږي. ځینې نور کوینونه دي چې د هغوی نومونه هم له تاسو سره شریکومه. دا هم په سوشل میډیا باندې ډېر ټرینډ دي او ډېر خلک د دې یادوري کوي چې دغه کوینونه له ځان سره واخلئ، ولې بیا هم موږ باید یو څه تحقیق ورباندې کړو، له هغه وروسته یې واخلو. که چېرته د ځینو دا هغه کوینونه دي چې هم یې مارکیټ کیپ لوړ ده، هم یې پارتنرشپ زیات ده، او هم په سوشل میډیا باندې په ټرینډ کې قرار لري. یو چې دا هغه کاسپا ده، یو له مهمو کوینونو څخه ده، او امکانات دا دي چې دا به یو لوی فارم ترسره کوي، او د دې ترڅنګ هغه
موږ یو بل کوین لرو ورچوال پروتوکول دا هم یو له مهم کوینونو څخه ده او امکان دا ده چې شاید په راتلونکو وختونو کې به دا هم یو لوی پمپ ترسره کوي یعنې په راتلونکي السیزن کې خبره ټوله په اوږدمهاله توګه ده. ورچوال یو له مهمو کوینونو څخه ده او شاید په راتلونکو وختونو کې یو لوی پمپ ترسره کړي. دغه کوین دا کولی شي په راتلونکو وختونو کې څه هم دغه کوین یو نه وای د ولې په اوږدمهاله توګه کولی شو موږ له ځان سره دغه کوین واخلو او په راتلونکو وختونو کې یو لوی پمپ ترسره کړي. ګورئ ملګرو دومره وخت یې نه ده وتلی، شاید د دې قیمت تقریبا ETH ترسره کړي $5.5 پورې او یا هم له دې پورته لاړ شي. او بل مهم کوین هغه سونیک ده. سونیک یو نوې پروژه ده یا سونیک یو نوې پروژه ده خو یو له مهمو کوینونو څخه ده. د TVL پر اساس باندې ورځ تر بلې د دې کوین قیمت پورته خواته روان ده او کېدلی شي چې یو لوی پمپ رامنځته شي. اس به ولیکئ USDT. ښه، سونیک یا SUSDT دا هم یو له مهمو کوینونو څخه ده چې که څه هم دا اوس په ډاون ټرین کې ده ولې TVL یې ورځ تر بلې په اپ ټرین کې ده او پورته خواته روان ده. شاید تقریبا $1.5 $2 پورې هم د دې قیمت لاړ شي خو په لنډمهاله توګه موږ د دې اټکل کولی شو 10 سنټه د دې ترڅنګ تر $0.5 پورې د دې قیمت په اسانۍ سره تللی شي پورته خواته. او د دې ترڅنګ جیوپټر هم یو له مهم کوینونو څخه ده او د سولانا په بلاک چین باندې تر ټولو قوي پروژه جیوپټر ده چې کولی شي په راتلونکو وختونو کې پمپ وکړي. او همدارنګه که چېرته څوک د میم کوینونو لیواله وي هغه کوینونه چې هغه ټاپ دي، مثال پی کوین ده، دغسې کولی شو موږ له ځان سره بونک په نوم باندې کوین واخلو. دغسې ځینې نور کوینونه دي چې مهم کوینونه دي هغه ټاپ دي او د مارکیټ کیپ له نظره هغه باید موږ له ځان سره واخلو. څه هم میم کوینونه خطرناک دي خو په هماغه اندازه باندې بیرته ګټه هم ترلاسه کولی شو. او آپټیمس OP په نوم باندې یو کوین ده، دا هم یو له مهم کوینونو څخه ده او په سوشل میډیا باندې په ټرینډ باندې روانه ده. یعنې ډېر خلک له دې وایي چې دا به په راتلونکو وختونو کې لوی پمپ ترسره کوي. دا هغه کوینونه دي چې په سوشل میډیا باندې ټرینډ دي. یوازې د هماغه نومونه مې درسره شریک کړو. ولې هغه کوینونه چې ما تاسو سره تحلیل شریک کړ دا به په راتلونکو وختونو کې انشاءالله یو لوی پمپ ترسره کولی شي. نظر د هغوی TVL ته، نظر د هغوی پارتنرشپ ته. د دې ترڅنګ TIA په نوم باندې یو کوین ده، دا به هم په راتلونکو وختونو کې یو لوی پمپ ترسره کوي. که څه هم اوس یې اوسني قیمتونه ډېر کم دي ولې ډېر یو لوی پمپ رامنځته شي په دغه کوین کې په راتلونکو وختونو کې. او بیتنسو TIO په نوم باندې دا هم یو له مهمو کوینونو څخه ده. دا ټای په نوم باندې کوین ده چې په راتلونکو کې کولی شي یو لوی پمپ ترسره کړي. که چېرته د دې قیمت وګورو ETH وګورو تقریبا د دې ETH $0.5 په شاوخوا کې ده. اوس په ډاون ټرینډ کې قرار لري 1.4 ته قیمت راغورځېدلی. په لنډمهاله توګه تقریبا د دې قیمت رسېدلی شي تر $3 په شاوخوا پورې $3.5 او د دې ترڅنګ 15 همدارنګه $10 پورې رسېدلی شي. که چېرته السیزن شروع کېږي امکانات دي چې شاید د دې قیمت تر $15 او یا له دې هم پورته لاړ شي. او بل څه ده ویب کوین ده، هغه میم کوینونو څخه ده. ویب هم یو له مهمو کوینونو څخه ده او WLD ده چې دا هم یو له مهمو کوینونو څخه ده او کولی شو په اوږدمهاله توګه له ځان سره واخلو او کولی شو له دې څخه ډېره ګټه لاسته راوړو. نو دا هغه کوینونه وو چې دا یوازې نومونه مې درسره شریکه او په پوره معنا سره د دې تحلیل ما له تاسو سره شریک نه کړي چې دا په سوشل میډیا باندې په ټرینډ باندې دي او کولی شي په راتلونکو وختونو کې یو لوی پمپ ترسره کړي. او دا ښې پروژې دي. هر څوک راځي په سوشل میډیا باندې یو کوین معرفي کوي، دا واخلئ له ځان سره، دا واخلئ. نه، دا هغه کوینونه دي چې ما خپله هم یو څه ریسرچ ورباندې کړی او له هغو وروسته مې له تاسو سره شریک کړي دي او کولی شي په اوږدمهاله توګه یې له ځان سره واخلئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. په الله مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ.